په خوب کې د ډوډۍ د لیدلو څه تعبیر دی؟ حضرت دانیال رحمه الله فرمایلی دي چې په خوب کې پاکه ډوډۍ لیدل خوشحاله ژوند دی، او که ډوډۍ پاکه نه ده ناپاکه ده نو دا تعبیر یې دی چې د هغه ژوند به ښه نه وي. او که خوب وویني چې ډوډۍ یې اخیستې ده کور ته یې وړې ده نو تعبیر یې دا دی چې خیر او فایده فراخه روزي او حلال مال به ورته حاصل شي. او که خوب وویني چې هغه چاته ډوډۍ ورکړې ده نو دا تعبیر یې دی چې هغه ته به راحت ورسي. امام ابن سیرین رحمه الله فرمایلی دي که خوب وویني چې هغه 2 یا 3 ډوډۍ موندلې دي نو دا تعبیر یې دی چې غم او تکلیف نه به نجات ورته حاصل شي، واده او راحت به وویني. او که خوب وویني چې هغه سره ډېرې ډوډۍ دي او خوړلې یې نه دي نو دا تعبیر یې دی چې هغومره مال به حاصل کی. او په خوب کې د ډوډۍ د پخولو تعبیر دا دی چې د روزګار په طلب کې به وي، یعنی روزګار پسې کوشش کول دي، روزګار پسې ګرځېدل دي.